د غزني امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې 3 تنه یې د 140 کیلوګرامه تریاکو سره نیولي چې غوښتل یې یاد نشهیي توکي له بدخشان ولایت څخه هلمند ولایت ته ولېږدوي. مسؤلین زیاتوي چې نیول شویو کسانو دغه نشهیي توکي په 2 موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې د لوی لارې ساتونکو پولیسو له لوري ونیول شول. د غزني ولایت د امنیه قومندانۍ د کنډک اشاره ویښو او بیدارو ځواکونو 3 نفره له 2 موټرو سره له 140 کیلوګرامو په شاوخوا کې مواد مخدر په نامه د تریاکو چې له بدخشان ولایت هلمند ولایت ته په لاره وو د لوی لارې ساتونکو ځواکونو د لوی لارې په سر باندې سره له دې نفرو نیولي دي. امنیتي ځواکونو له نشهیي توکو سره پر مبارزې ټینګار کوي او له خلکو څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې له دوی سره همکار واوسي. ولس ته خلکو ته موږ اطمینان ورکوو، نو انشاءالله چې دوی له موږ سره همکاره وي. موږ د دوی سره 24 ساعته په هماهنګي کې یو، د دوی په خدمت لپاره یو او دوی ته موږ 100% ډاډ ورکوو چې انشاءالله د مواد مخدره موږ پوره مخنیوی کوو او موږ کړی ده. انشاءالله موږ ولس ته انشاءالله پر اطمینان ورکوو چې موږ به 24 ساعته د دوی په خدمت کې شپه ورځ دوی په خدمت کې یو او له ولس سره مو دا هیله ده چې باید موږ سره همکاري وکړي او همکاره دي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې هم د لوی لارې ساتونکو امنیتي ځواکونو د کابل کندهار لوی لارې اړوند د روضې سیمه کې 210 کیلوګرامه تریاک له 4 تنو سره یو ځای نیولي وو چې غوښتل یې له بلخ ولایت څخه یې هلمند ولایت ته ولېږدوي.